مونږ ته وایي چې آیا x منفي 3 د دغه څلورمه درجه پولینوم یو فاکتور دی او که نه دی. دې دپاره مونږ طریقه کارولی شو چې دا راواخلو په الجبري ویش باندې دا په دې باندې وویشو. نو کله چې ویش ختم شي که چیرې مونږ سره باقي مانده شی پاتې شو نو وایو چې دا د دې فاکتور نه دی. او که چیرې باقي مانده مونږ سره صفر شو نو بیا وایو چې دا د دې فاکتور دی. نو ځکه دلته مونږ لیکو چې که چیرې r مساوي صفر وي نو یوازې او یوازې په دغه صورت کې څه شی دی دا یې فاکتور دی. او د دې د معلومولو لپاره چې د باقي مانده صفر دی که نه مونږ یوه طریقه لرو چې کله مونږ سره یو څومه درجه پولینوم وي او هغه په لومړۍ درجه پولینوم باندې ویشو نو هغه مونږ څنګه محاسبه کوو د باقي مانده قضیې په مرسته یې محاسبه کوو. او باقي مانده قضیه مونږ ته داسې وایي چې که چیرې مونږ سره پی د ایکس یو پولینوم وي او دا مونږ وویشو په څه باندې په یوه بله لومړۍ درجه پولینوم باندې نو په داسې حالت کې مونږ وایو چې باقي مانده یا آر مونږ سره مساوي کیږي پی د ای سره، یعنی په هغه د ای په قیمت سره چې کله مونږ پولینوم وارزو دغه قیمت خپله مونږ ته د باقي مانده قیمت په لاس راکوي پی د ای په دې شکل. نو دلته راځو ګورو چې د ای قیمت څو دی. دلته وینو چې د ای قیمت مونږ سره 3 دی. x منفي ای مساوي دی له x منفي 3 سره نو ای 3 شو. نو راځو پی د x مساوي 3 په قیمت سره څنګه کوو دا ارزو. نو که چیرې مونږ ته باقي مانده صفر په لاس راغی نو معنا دا چې دا یو x منفي 3 د دې پولینوم یو فاکتور دی. او که چیرې کوم بل عدد مونږ ته په باقي مانده کې په لاس راغی نو معنا دا چې بیا دا د دې فاکتور نه دی. نو رابه شو اوس دی کې به دا قیمت وضع کو د ای لیکو چې 2 ضرب دی 3 په توان د 4 منفي 11 ضرب دی 3 په توان د 3 مثبت 15 ضرب دی 3 په توان د 2 جمع 4 ضرب دی 3 او منفي 12. اوس به راشو دا مساوي شي 2 ضرب 3 په توان د 4 3 چې مربع شي 9 بیا په توان د 3 شي 20 بیا په توان د 4 شي 1 منفي 11 ضرب 3 په توان د 3 خو موږ ویلي چې 20 کیږي مثبت 15 3 په توان د 3 9 کیږي مثبت 3 په 4 کې 12 منفي 12 دا 12 د 12 سره لاړل رابه شو دا به ساده کو نو 2 ضرب 1 دینه جوړیږي او 1 شپېته ورپسې راځو دلته دا به شي منفي 11 په 20 کې 10 په 20 کې 220 جمع 20 نور دا کېږي 290 رابه شو دی حتی مثبت 10 په 9 کې 90 10 په 15 کې 150 کېږي 15 چې دی بیرته کم کو 115. اوس راځو ګورو که چیرې مونږ 102 او 115 واخلو دا مونږ ته په لاس راکوي 290 منفي 290 او دا دواړه مساوي کېږي له څو سره صفر سره. نو کله چې دا افاده په دې باندې وویشو باقي مانده مونږ ته صفر په لاس راځي نو وایو چې دا یو د دې فاکتور دی.